دا امام فخر الدین رازی دے دا اختر روزوا اختر خلق راله چې حضرت بادشاہ میدگاہ تلاړو د مانزه ټیم دی دا ورته زنظم ولی نظم زه دې قوم لاړو مونږ ور کوم نه وی بادشاہ تلې دی وی د بادشاہ پلار چې تلې نظم زمونږ په دې صوبه سرحد کې یا په لاهور کې یا کراچۍ کې چې په کوم اورس سرکاري اعلان د اختر نه شوه نو په سرکاري جماعتونو کې سرکاري خطیبان د اختر منظم نه ور کوي ولی گورنر صاحب وزیر اعلی صاحب اب منزل راځي نو اعلی بزمخ کې مونږ ور کوم دا تاسو ملک دی دا تاسو وطن دی بیگا چا میاش لیدلی اسمان ته مکتلیم دی کنه و ظالمانو چرته خو لګه قلم وکړي هم زمونږ دې سپېږمو ته بګوري بیا چې مونږ یو فیصله وکړو بیا را پورې لکایم تړئ نن بیګاله دا ټول جماعت واورئ بیګاله کوشش وکړئ پرون سار ښکاره شوی نه ده میاشت که بیګا چا لیدلی یا نن بیګاله ما ته به فوراً اطلاع کوئ کنی بیا دې جماعت کې نه زه لمونځ نه در کوم لرې کېږئ ټیک شو نن بیګاله تاسو د دې کلو خلک به ټول دا مهرباني کوئ ګورئ بیا ما ته به اطلاع کوئ بیا امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه وی زه مونځ نه ورکوم ولې وی زه به اله د اختر مونځ کولو ته زما چې زه په کومه ټانګه کې ځم بادشاہ راولی دا هغه ټانګې نه اسپه لرې کوي او هغه بانسونه به بادشاہ نیولي او زه به ټانګه کې ناست یم نو هغه ټانګه کې به ما عیدګاه ته بوځئ مونځ ورکوم کینی نه ورکوم واو اوس غلام ساک راولی بجدیگر مولا به په ټانګه کې ناست دی او غلام ساک به بانسونه نیولي او به کې څوک دا ایمان مونږ ملیان به داسې وکړو بادشاہ خو پرېږده خدای پرستی که د کلي خان او ملک یا دا د چواړیانو جمعداران چې دي که دغو تم ووایه چې راشه ټانګه کې زه کېنم او ته یې راکاږه یو معمولی سړي تم خدای راستی که ملا ووایي چې راشه زه دې ټانګه کې کېنم دا سپې په ځای ته دا ټانګه راکاږه دې کوڅه ډبو ته امام فخر الدین رازی وکړه انعمت علیهم وکړه ته به دا وایې خدای ما ته د بجلیګر ملا لار وښایه بجلیګر ملا کې دا ایمان نشته چې د کلي خان ته ووایي چې راشه دا ټانګه ونیسه زه پکې سورېږم او ته به دا باڼسونه راکاږې دا ایمان والا پیدا کول پک بادشاہ ته خبر لاړو چې امام فخر الدین رازی خو جمعې اختر مانځه ته نه راځي وی چې ولې وی داسې وایي بادشاہ هم بادشاہ وکړ الله اکبر هغه الحمدلله د دین لوی ورځ به بله چرته چې د دین یو لوی مفسر او لوی امام به په ټانګه کې ناستی او زه به هغه ټانګه راکاږم کوم ورځ مې چې د خدای نه غوښته نن خدای راک بادشاہ هم بادشاہ وکړ په یو منډه راغی او ټانګه یې راوسته اسپه یې لرې کړه امام فخر الدین رازی پکې کېنولو او باڼسونه ده ونیو او عیدګاه ته یې بوتلو مونځ یې د اختر ورکړو واپس راغی په سباله بادشاہ ورپسې راغی جومات ته چې حضرت بیګا تا کوم حکم کړی و هغه ما ومنلو ټانګه ما راښکه خو دې کې د راز څه وی راز وی رازه د لاسه یې ونیو یو جومات ته ورغی چې ګوري که واړه دي که زاړه دي سپارې په لاس کې بل جومات ته ورغو بل جومات ته ورغو بل جومات چې ګوري جوماتونه ډک دي سپینګیروم سپارې په لاس کې نیولي دي امام فخر الدین رازی ته تپوس وکړو چې دا چل څه دی دې جوماتونو کې خو چا سپارې نه ویلې ویل جی مونږ ته د دین قدر پته نه وه چې دین دومره لوی شی دی چې د دین عالم په ټانګه کې ناست دی او بادشاہ یې ټانګه راکاږي نو دا دین مونږ هم زده کوو چې سبا زمونږ هم داسې قدر پیدا شي امام فخر الدین رازی ورته وی چې بادشاہ ما ستا بیزتی غرض نه وه الناس علی دین ملوکهم چې بادشاہان دیندار شي اٹومیٹیکلی قوم چې دی هغه ټول دیندار شي نن ستا پاکستان تھرو آؤٹ پاکستان بے دینه ولې دی ځکه چې حکمرانان په ټول بے دینه راځي پرون ما ته یو خط د انټر کانټیننټل هوټل ته راغلی دی یو خط
انټرکانټیننټل هوټل د سرمایدارو ډمخانه ته وایي. په دې خبره پوهیږئ تاسو کو سړک په انټرکان ته چې نه تللی یو نن څوک پریږدي د سرمایدارو ډمخانه چې دا هغې ته انټرکانټیننټل هوټل وایي. شراب پکې، جنکۍ پکې، ګډېده پکې، زنا پکې، د سور غوښه پکې. دا 15 واړه څیزونه په انټرکانټیننټل هوټل کې پیش کیږي. نن ستا د ملک د حکمرانانو د لور او د زوی واده چې وي نو د هغې روټۍ په انټرکانټیننټل هوټل کې ورکړل. ستا یو کوسډب وزیرو په دې صوبه سرحد کې، کوسډب اوس لرې شوی دی خدای غرق، د هغه د لور واده او د یوې شپې د روټۍ 9 لکه روپۍ خرج، د یوې شپې د روټۍ. یو پیاله چای چې په انټرکان کې سکې نو 100 روپۍ د هغې قیمت. د هغې وجه دا ده چې پیاله چای نی ورسره بلبلې ملبلې ډېرې وي، هغه تماشې پکې، روجه خوراک پکې وغیره وغیره. نه د انټرکان والا ما ته لیکلي دي چې دې کې دا څیزونه دي. مال زه څه وکم؟ زه خو به دا کار اله کولی شم اله چې کمپلیټ واګې د ملک زما په لاس کې راشي، کمپلیټ واګې، او په هر سړک باندې د پشکال د چنډخانو غوندې زوړند کړي سړي مردار پراته. زه خو به اله دا کار کولی شم. نو په تشه وینا زما انټرکانټیننټل هوټل څوک بندوي؟ په تشه وینا زه د بالا ماڼۍ ارامیان نشم سمولی. نو دغه د خبره ده که نه؟ په تشه وینا څه کېږي؟ وینا خو 15 کاله وشو زماړه شین شو. دا خو د دغه خبره وایي په صابون به سپینه نه کې عبدالرحمانه، په صابون به سپینه نه کې عبدالرحمانه، اشړی چې د وړی اصل تور دی. توره شړی په منونو صابونونو ووینځه سپینه به کې. د کم قوم چې فطرت پلیت او مرداری په صابونونو نه سپینی، په نصیحتونو نه کی. من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له. الله چې څوک گمراه کی د مولیانو په ویناګانو نه کی. دا گمراه شوی قوم دې ته د خدای هدایت پکار دی یا جابر نظام پکار دی چې یو څو پکې ځوړند کم. ته ګوره چې دا نور د سړي زامن کیږي که نه کیږي. که یوه ښځه رانه بار راووته دا ګیره به د سپي په متیازو کلو. یوه ښځه خو دغه خبیث حکومت ته ما ته غږ نه کوي. یو اعلان کوم، یو اعلان، دا خبیثان دې غږ نه کوي. کرمانه ښځه راووته په دې چې اقتدار مې نه وي لاس کې، یو اعلان کومه او دا حکومت ته غږ نه کوي. دا خو ته اوس چېرته چې په سړک روانې هسې یو ښځې سره چېرته داسې ټېله ووه، ښځه به تاڼې ته لاړه شي، پولیس به راشي، قانون دې لاس کې واغست. هلکه څه چلې کړی دی سړي؟ پنډت نهرو یې وجلې؟ نه نه جي، شریفانې ښځې د ده د لاسه په لارې نشي تېرېدی. دلته یو لیونی دی چې چېرته ښځه وګوري ورغاړي وځي، چېرته ښځه وګوري ورغاړي وځي. نو پولیس به دې راونیسي. قانون دې لاس کې واغست، شریفې ښځې دنه په لارې نشي تېرېدی. ته په غبرګوړون شې په دې تاڼه کې په ټپو کښېنې، بیا یې مجسټریټ ته چې پیش کي جي شریفې ښځې ته په لاره نشي تېری، مجسټریټ دې خدای په غبرګوړون کي او په ټپو دې کښېنې. شریفې ښځې په لارو کې ګرځي، په کوڅو کې ګرځي، په نشترحال ته ځي، آیات آباد ته ځي، آرمی سټیډیم ته ځي، کوچی بازار ته ځي. شریفې ښځې دې ته وایي. ستا د ملک هغه حکمران طبقه چې کم تیر شو موجوده دي په غبرګ وړانده شه چې د لارډ میکالې قانون یې تر اوسه پورې په دې ملک کې باقي ساتلی. شریفو ښځو له خو قرآن ویلی دي چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی.
خزا به بار نوزي په کور کې بم په زوره زوره نه ګرځي چې د پړو آواز پردی سړی وانه شریفي ښځې دې ته وایي. نن خو شریفان هغه خلق دی چې د چا ښځې شاملات دي، لوڼې شاملات دي، زامن شاملات دي. شریفان دي. مونږ خو رزیل یو. ټک ورکړي نیچ پیچ کم سړی چې خان نی هغه نیچ پیچي. تاسو ټول رزیل یې. نیچ پیچ تاسو د لاسه دوی خانان دي، تاسو د لاسه. ته مال قوت لاس کې راکړه چې زه دته دا خاني په دې دبر کې ورمنډم که نه. ما سره یو قانون دی، تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم. تا سره کروڑونه روپۍ دي او زه د لوږې مړ کېږم، والله که دې پرېږدم ستا زرګونه جیره مځمکه ده او زما 10 مرلۍ نشته چې پکې کور جوړ کړم، والله که دې پرېږدم دوی نه به والم او په غریبو به تقسیم کړم. خو دا غټان تاسو غټان کړي دي. بیا هم پرتګونو لکه خیري رنګونه ورکړي، الیکشن را روان دی. زه به تاسو ګورم چې څنګه ورته ګډېږئ. وایي رکشئ خدای هم ورکه چې ورکوي. دې قوم ته ما درته وی نه جنازې کېږي، نه نکاحونه کېږي، نه خدای بخي. دا په قبر کې د سپو غوندې غاپي غاپي. قسم په خدای دی چې د سپو غپایم خلکو اورېدلې ده. دلته په یو قبر جماعت جوړ دی، هغې کې ملا نه ټینګېږي. یو ملا پکې زما ملګری او ما ورته ویل چې هلکه ته خو ښځی کې امام یې ولې ته راغلی؟ وی مولانا صاحب ټوله شپه د دې قبر نه د سپي غپا راوځي، خوب ته مې نه پرېږدي. ځان مې ډېر ټینګ کو، په قرآن مې مو ویلو، خو ټوله شپه په دې قبر کې غاپي. دوی د سپو غوندې په قبر کې غاپي. هغه خلک ما لیدلي دي چې چا دوی په قبرونو کې لیدلي دي. هغه ادیرې درته اوس خیم چې کومې ادیرې ما ته ښودلي دي چې په دې ادیره کې داسې مړی نشته چې ته یې وګورې اوړه دې خوشحال شي. هم زمونږ ادیرې مال څنګه دي؟ ویل ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا دي. ستاسو به په قبرونو کې دا حال د خاریانو کار مه کوئ چې جمعرات د دن نه 4 ملواڼې آو خاریانو کې چې مړی وشي ښار کې دننه او ملا یو سلور ملواڼې راغلی دي مونږ کور باندې ختم دي. سلور ملواڼې اوس چې ما ته ملواڼې ووایي ستا دغه مړي په اوس د جمعې مونځ ته را روانم، یو ښځو ډله په مخه راغله. پناه په خدای څومره لت په داسې ملک شي، څومره لت په داسې ملک شي چې دا مونږ پکې اوسي. دا هم د هغه دلګانو ښځې دي چې مونږ یې جنازې کوو او د دې پلشتو نکاح به هم مونږ تړلی. ما ته ملګری را روانو راته ویې داسې روانې دي لکه کور کې چې رواني. نو خبره دا ده چې القا ملقا تاسو څه پېژنئ؟ هغه د دغه رونه یی چې من رب وکړئ ته په قبر کې تپوس وکړو رب څه کوي یو قبر روټۍ بني وګی ما تاسو خیال راغی. نو عرض مې دا و چې په دې ملک یو قانون دام دی چې کوم سړی د ملک خلافي نو هغه ته غدار ویلی شي، په هغه باندې د غدارۍ الزام ولګي او بیا په باقاعده په عدالت کې کیس چلیږي. ملک کا عبارت د دې ځمکې نه د پاکستان، نو دا خو زمونږ ملک دی، مونږ پکې پیدا یو، مونږ پکې لوی شوي یو، مونږ به پکې خخیږو. او که ملک عبارت د دې حکومت نه او د دغه نرخزیانو نه چې دا دې وخت کې اقتدار په لاس کې دی، نو زه خو 1 کروڑ زر غدار یم او دا لعنتیانو منلو ته په هېڅ قیمت تیار نه. سو پورې چې د ملک د ځمکې تعلق دی نو خو زمونږ ملک دی، زمونږ وطن دی. دا راغلیا خلق دی کوڅه ډب په مونږ حکومت کوي لګیا دي. ضیاءالحق د کوم ځای و؟ کوم ځای نه راغلی او په تا یې 10 کاله حکومت وکړو؟ دا ستا د صوبې ګورنل د کوم ځای دی؟ په تا یې 10 کاله ګورنلي وکړه. نو ملک عبارت د ځمکې نه نو خو مونږ خو زمونږ وطن دی. او که ملک عبارت د دغه موجوده قوم نه یو د دې خلقو نه د دې ښځو د نرو نه یو د دې موجوده قوم نه، زه خو 1 کروڑ ځل غدار یم. قسم په خدای دی که د دې قوم مې نه نکاح تړل خوښ چې مردار شي والله که جنازه کول زما اړه مني. ته پوه شوې؟ دا ټول د سپي په مرګ مرداري، د چا ښځې او لوڼه چې بربنډې ګرځي بېمواره ګډې وي او هغه مردار شي د هغه جنازه چې د سړي زوی ځان ته وایي بیا دړه نه وکړي. اړه مې نه مني. انعمت علیهم تاسو یې یا مونږ یې؟ انعمت علیهم دا سړی و چې جنتونه نه غواړم، هورې غلمانان نه غواړم، په خدای مینم خدای غواړم، که راته ځان ښایي مسلمانېږم کنې نه کېږم.
امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته پزړه کې القا وشوه چې وایا ورته چې ته مسلمان شنو تا ته به خدای ځان خي ورته وي چې وی جی پته شو نام کار نه کیږي لیکلی راکا امام فخر الدین رازی ته وی لیکلی راکا یا الله بیا سو کوم وی بیا را ته پزړه کې القا وشوه چې لیکلی ورکا امام فخر الدین رازی لیکلی ورکړه چې ته مسلمان شنو تا ته به خدای ځان خي بدای ورکړه هغه وی چې لا اله الا الله محمد رسول ما خام هغه سړی مړ شو دا ورځ دا کارو شو ما خام مړ چې مړ شو امام فخر الدین رازی ټوله شپه په جړا تیر کړه چې یا الله تا ما ته پزړه کې القا وکړه ما لیکلی ورکړه ا شیخ واقع نشه په دنیا کې